دا ځمکه د ډېر وخت نه شاړه پرته ده دا 3-4 کاله وشو دا پوله واره کومه دي پښتون منځ کې چې دا پوله جوړه شوې ده ته ګوره سبا ټکټر راوړم ایسي جوړه کومه وایي کرمه یو مندانې خبره لکۍ که نه دا څه شی شو دا ګوره دومره دا اشاره شوې دی السلام علیکم وعلیکم السلام دا څه شی کوي څنګه چل دی خیر دی دا ما دا دغه واره کومه پوله ټکټر راوړم دا زیاته ډېر وخت نه شاړ پروت دی چې مندانې خو ورته وخت نه نو داسې د مړو مال دی چې خالي راځي پردې پولې وې څه حساب دی اوره څه خبره دا پوله خو زما ده که نه ولې ستا ده په کوم حد ستا ده نو ستا حد خو دا دی دا یې دا لیونی شوی دا پوله زما حق دی هلته دې بره پسې پوله راته هغه کړې ده او یا ته خدای خالي پاک خلکو دا زما راټاکې. استاد پخوانی نښه ده ته هغه وګوره موږ له پلار ایښې ده اوره دغه زمونږ پوله وه دا لویه دا پوله نه ده نښه تیږه هغه ده تا به خو د شپې ایښي نو زه خو سره منمه ما نه ده ایښې ته وګوره څو کلو ښه تیږه ده دا خو راشه نور خلک ورغودرو دا خو لویه معلومه وې درېوله که نه 10 کسه خو راوړه ته پکې چې ووته وامې ورته دا زما خپل ځای دی که نه خپل ځای مې نه پرېږده ما نه پرېږده خپل ځای دی دا ځای زما دی دا وایي ته زما نه وره پوله ما واره تاسو خو له غوږ کې هلته کلي کې مشران شته دی خلک شته دی خبره وکړي جګ مه کوئ نه نه دغه دی دا ځای زما دی دا خو ښکاره معلوم دی زما د دې نه دلته کلي کې مشران شته دی هغې نه پوښتنه وکړي پخواني خلک شته دی په حد به درله معلوم کړي زه وچاته تی پور ورونه خو زه نه کوم زما تاسو ته مو دا پوښتنه ځای زاوارم چې هر څنګه دا ځای به زاوارم دا زما حق دی اوس یې پرېږده دا زما حق دی دا زما حق نه دی ودرې پرې یو کس نه پوښتنه وکړو حد به درله معلوم کړي بیا به کار شروع کړي کار دا ځای زما پخوانی معلوم ځای دی نښه زما د دې هغه ده هغلته ایښې ده او د هغې ځینه دې خوا دې سره یو ګوته ځای هم نه مني دا زما هغه کلي خان رالو دا دی خبره ده ملک صاحب خیر علي خیر علي خیر علي څه خبره ده ملک صاحب زما او د دې په دغه پولې باندې د دې ګوره زما او د دې هغه پخوانی نښه ده او دا پوله زه اوس سوارو ما ټکټر راوړم دا پټۍ جوړ کړم دا وایي نه دا پوله زما ستا دا حد دی ته څه وې ګوره ملک صاحب دا چې داسې دی که نه دا خو ورته د شپې ایښي ده د ورځې ایښي ده بچو ایښي چا ایښي ما را خو پته لګي دا پوله خو تاله معلومات دا ګوره دا لویه بیټه تړلې دا زما د دې د منځه حد دی داسې کار دی ګوره چې دا داسې د پولې سر خبرې نه دي او د دغه وړو وړو خبرو نه ډېرې غټې خبرې جوړېږي په دې به موږ کینو خبره پرې کوو ته هم کار لږ وتې موړه او ته به مله نه راځې صحیح شو ملک صاحب ته به هم دیرې نه راشې او تا به هم دیرې نه راشې موږ به خبره وکړو او اوس لانجې مو جوړوځئ دا نه دی دا په خپل ځای کې اوس کار لګوت د چا سره ځان نه پوه کوئ د چا سره کښېنئ نه او بس بل کې لانجې شروع کړي دي او دعوې هم شروع کړي هلته دیرې نه راشئ بیا تر صبره شو خبره وکړو خدا ناجایزه ده دا کار ناجایز او دیرې نه راشئ زه بله خبره وکړم مازدیګر به موږ ملک صاحب ډېرې له لاړ شو هلته راشئ هو صحیح شو زما ملک صاحب ځئ یو جنګونه مو جوړوئ یاره بادشاه ګل او منصورې سره کې واته دا دومره خرچې او تاوانونه چې مونږ کړي دي د دې ملکې د دغې ورځې دپاره اولینۍ فیصله ده چې زما په ذمهواره یې واچوله ګورئ دا فیصله زه څنګه سر له رسومه ډېرې خلکو به فیصلې کړي دا فیصله به زه څنګه سر له رسومه خو به ګورو سا به واخلو ګنې حق خو هغه دی دا بادشاه ګل چې دی دا په حق کې دی منصورې چې دی دا زیاتي پورې نښتی دی خو ګورو چې د چا لاس غوړ دی زموږ جیب هم ورباندې غوړ شي که نه او د دوی دپاره موږ څه خوارۍ کړي دي او دا دومره علاقۍ مو کړي دي ته ګوره چې څه کېږي زه څنګه وایم ملګري له چې څنګه چل کېږي السلام علیکم صاحب جوړ په خیر حضرت ښه دی ټیک ټاک سال دی ګوره دا رنګبدي مو ودي ډېر مه کوه راشه ملک صاحب اوس رالم په همدې خاطر چې هغه سړي نه پاتې رانه وړی او مشکل نشته دی ګوره چې داسې نه چې نه نه غم مه کوه موږ داسې فیصلې نه کوو تا بیخي بې فکره اوسېږه او بس چې د چا حق یم هغه لی ورکوو نو نه نه مشکل نشته تا را ما خپله حصه راوړی حصه مې راوړې ده نه زه خو دا کار نه کوم خیر موږ دله غېږه درکوو که نه نه دا شي نه زه نه کوم دا ته څه کې دا والم او تا را ما ظالم راله بد ښکاره کېږي دا څه کې دا نه داسې خو نه کېږي که نه دا خو لکه اوس په دې باندې خو نه کېږي که نه دا خو سپین ږیري دا خو خرچې غواړي دا خو پستانه او شینې دا ټولې واله ما به د جیبه لګولې او دې کې به زه د جیبه مچومه ټولې واله خو چې سړي له پاتې رانه شي نه 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 پاتې به نه راځي تعالی ده چې پاتې به راځي یو خو داسې نه چې بیا پاتې راشي بیا به ډېر خفګان سره لکه اوس موږ پوهېږو که نه لکه اوس هغه حریم خو موږ له معلوم دی او بس زه زړور یم او نور او دا یخو بیدار اوسېږه دا ګوره پیسې نور هم لګېږي دا خو موږ د سپین ږیرو باندې خرچې او دا دولتونه او دا محکمې او دا شی دا چې څومره غواړې زه درکوم
لانجه دا خبرې دي ودې ګټله بس تا ګټلې بس نور ته خلاص تا شو. ګټلې ده تا ګټلې مسؤلیت بس ستا په غاړه او، واچولو. تا ګټلې په مخه دې ښه په مخه دې ښه ښه کار وشو که نه وایي چې کوي هغې له لاسه ورسېږي. څو وایي به دا پوره دي پوره دي چا خو به لیدلی نه یم حق به یې چې حقدار له ورکړو. السلام علیکم ملک صاحب. السلام بخیر جوړې ښه کېنه خبر ته ښه دی شکر دی بس ته څنګه یې شکر دی. ور دا برنه کې لانجې دي شروع کړي دي په دې پردو ځمکو باندې دعوې کې او لانجې کې داسې دا کار ښه نه دی نو ملک خصوصي صاحب به مو جوړېږي. ګوره ته خو د دې کلي ولس یې دلته وړوکی راکټ شوی تا هر څه تاله معلوم دي خو اوس څه وجه ده چې هغه لږ مالداره دی او زه غریب یم. نه دا د مالدارۍ خبره نه ده اوس پر هر چا نه پکار دي د پیسو د وجې کې ما سره لاس ډک دی. چې په خپل حریم باندې لاړ شي او دا خو داسې باسانې باندې نه خلاصېږي داسې ملک کار صاحب وکړئ حریم خو تاسو سره معلوم دی ټول کلي ولس له معلوم دی. داسې کار وکړه چې دواړه ما له وکونه راکړئ ها زه به دا معامله خلاصه کړم که ستا حق و تعالی به یې درکړو که د هغې حق هغې له به یې ورکړو. صحیح ده ملک صاحب خو وخت 2 روپۍ او ها ګوره که څوک د دې زموږ د فیصلې نه وتښتېدو د هغې ګوره وخت سوځېدلی بس ملک صاحب چې تاسو جایز فیصله وکړو موږ ولې بیا دې ګوره لانجې مانجې نه منم نه نه ولې که په ما فیصله کوئ ما له به وکونه راکړئ څوک زما د فیصلې نه وتښتېدو د هغې وکتلی سوځېدلی تاسو چې حق فیصله کوئ موږ به او حق به موږ ولې به دا حقه کوو موږ خو د چا نه رشوتونه نه اخلو بس او نه د چا نه ګونګې اخلو او په خیرونه جوړ طبیعت ښه دی ټیک ټاک سال د کلاري د په خیر راغلې کښېنه مهرباني کښېنه هلکه لږ اوبه له واله څنګه یې په خیر راغلې طبیعت دې ښه دی ته لږ غلی شه ته لږ غلی شه هلکه سال دی بچیان دې ښه دي شپې ورځې دې په خیر دي خیر اوسي رانم را ټکه شو ما چې د لانجې څمبه ونی واو لکه اوس ستاسو د لانجې خو ما سره غم شته دی ها خو لږ اوس به بچاګیر هم دا خبره وکړه ها داسې کار وکړئ موږ له وکونه راکړئ خبره او چا چې د فیصلې نه تېښته وکړه هغه به د هغې وخت به سوځېدلی روغه خبره زما سره خبره مې ورانه کړې تېره لګوي روغه خبره زما خوښه بس 50 روپۍ وخت دغه میز باندې کېدی بس هر څوک چې زموږ د فیصلې نه وتښتېدو د هغې وخت دی صحیح کېدی وخت مې ملک خلاص صاحب ما سره خو ویم نه خو بل چا نه مې راواغېستې کار او بس کېده نه ما خو په تا باندې باور و که سر یې کیم نه دی خو داسې د جرګو د لانجو دا یو رواج دی که نه ملک صاحب والا پاتې وړي دې خوراک پیسې والا مړه دا لانجې چې دي دا بچاګیا داسې په ټوکو باندې نه ګټلې کېږي لکه خرچي غواړي که نه داسې نه وي چې موږ د تاسو نه به رشوتونه خورو او به تا سره زړه بیا به دې سره کوو دواړه سره ورونه استئ موږ مقصد دا تاسو سره جوړ شئ که نه خو لکه بیا هم خرچي غواړي خرچي خو غواړي لکه اوس دا ولې خرچي غواړي ښه تاسو اوس تللی شئ سبا به انشاءالله موږ تاسو د فیصله اورو د هر چا چې حق و هغې له به تسلیمېږي چا چې د فیصلې نه سرغړونه وکړه هغه به دغې وکونه ختم شوي صحیح ده زه اوس په مخه ولاړ غرمې له پاتې شه زه بچګیا زه لارې مل شه چې دا پیسې وشمارو شي پوره دي که نه دي پوره السلام علیکم په خیرونه سلام علیکم جوړې طبیعت ښه دی که لرې ده لکه چې راوتلې نه دا شوړه نه ده دغه د بچاګي او د منصور خان د دغې د ځمکې د څه لانجه ده څه وکمه کېږي که نه بس ځان له فیصلې کې خاص سره چا باندې غږ نه کېږي نه ته خو مې یاد وي تا پسې ما سټي زنګ وویل هغه چې ټلیفون دی وکړو هغه دا موضوع دا مسله او موضوع در سره شریکه کړم نه ګوره ملک صاحب اوس د کلي مشران یو دا خو تا له هم پته ده موږ له هم پته ده چې دغه ځای چې کوم لار دوی له تقسیم کړی دا د باچاګل حق دی که نه خپل ځکې اوار و خپل ځای اوارولو منصورې ګوره په ناجایزه فیصلې وکه مکله به دې کلي کور کې چې لانجې نه راځي دا موږ او تاسو ملکان به څه خورو ملکان یو نه واک خوړلې د بل نه رشوت خوړلې غریب راغستی بس د مظلوم راغستی او ظالم به د پاسه کړې موږ ورته به څه کوو نو ته اوس د دې لپاره دې کلي کې ملک شوی نو څه به کېږي ستا بل کار ژوند شته نه نو دا خو آخرت دی سبا دغه ځمکې له لاندې ورځي ته اوس راځې د یو آخرت سره به بیا ګوره دستي غم کوه اوس خو دغه د منصور خان په حق کې دی دا تا سره چې اوس پیسې وي دا لکه چې د منصوري پیسې وي دا د منصوري د وک پیسې وي
ته مې پکې یادې ته خو مې نه هېر کړې نو اوس د څه دپاره مې وغوښتې خو اوس دې ولا څه ویلي چې کله فیصله کې ګوره سبا له به ما ته وله خپله فیصله اورو دا ما ته به دې باندې ښه خبرې وي یا ځای د باچاګي دی دعوه پې منصور خان کړې ده خو منصور خان خو ما ته سره لکه ما ته باندې خو ډېر خیال ساتي په دې خو ما ته به سر خلاص دی که نه داسې کار به کوو چې فیصله به اورو ځمکه به منصور خان له ورکوو باچاګي له به رخصت ورکوو او فیصله مې همداسې وله کړې ده چې څوک زموږ د فیصلې نه وتښتېدو د هغې د وخت پیسې به تلې سوځېدلې روپۍ راوړو روپۍ راوړو هسې کمې وله ما له اوسه پورې داسې غلطه فیصله نه ده کړې خو زه چې ته وایې چې روپۍ دي پکې بس اوس به منصوري له واوړو نو چې په راز نه څوک خبر نه شي ګورې نو ما ته کلي ملکان یو مونږ کې چا څه کار دی بله ورځ چې ولې هغه د رئیس نه شوړه وویله نو خو څه به کېم دا کمې یو دوه نورې م راکړه کرۍ راکړه کرۍ راکړه یا خو ته نه مړېږي ستا نس نه مړېږي بس دا صحیح دی بس دا ډېر ښه دی بس سبا یې راوغواړه ښه بیا ما هم زنګ ووه بس داسې بله فیصله درز و او زه هم یم دا اوس هم راغوښتی وې زه یم چې یو غرمه غرمه م پې کړی وې که نه نه ښه خو دا وه خو دلته د باچاګي وسه نه شته د باچاګي وسه نشته دا وخت چې دني و دا هم غټه خبره ده که زه خو چې په یوې جمعې کې په یو پسه لاړولی به بل باندې بلې جمعې کې به بل باندې اړ ګېټه به م غوړوې جېبونه به م ډک دا چې یې منصوري ګټلې وه خلاص دی خو زه به سبا یې راوغواړه صحیح ده غرمې له پاتې شه مننه په مخه دې ښه په مخه دې ښه چې ګوره ټلیفون دې خلاص سات صحیح ده مخه دې ښه ښه ملک صاحب مړه روپۍ دې کمې اخیستې دا رقم فیصلې خو لا اوسه پورې موږ نه دي کړي ګوره دا زما ستا اوله فیصله ده نورې پکې راځي نورې پکې راځي دا معامله چې په خیر سره لاګي ختمه شوه بله فیصله کړې ده 2 لکه روپۍ مې پکې اخیستې تا ما له پرون لیله دې ځای روپۍ راکړې وعلیکم سلام جوړ په خیر په خیر خیرونه سال د طبیعت د ښه دی خلاري ده کښېنې راځئ د ښه دی په وخت رالی زموږ هم کارونه بارونه ډېر دي که نه لکه اوس دا د کلي وطن لانجې او داوي نو بس بلکل امن دی ته ښه یې شکر دی بس ساعت تېرېږي تاسو خاص دی ته هم ښه یې ښه دا ډېر ښه دی ښه مونږ خو بس مشوره وکړه خپلو کې دا ځای چې تاسو را تقسیمولو که نه نو منصوري له یو 2-3 گزه ځای اپله ورکړی دی خپل حد نه یې اپله ورکړی دا پوله نه وه هغه پولې پورې دې له ورکړی و دا ځای دا تیږه بیا چې شیله ایښې وه خو تیږه کېښوسته بیا د هغې نه دا پخوانۍ پاتې ده پخوانۍ پاتې ده اخوا دغه دی دا لکه د مخکې نه پاتې ده که نه لکه بیا دا پوله دې خلکو وتړله نه نه خیر ویسې ته خو خیر ویسې تا کې ډېره غټه حوصله ده آفرین دا ګوره دا اوس هم د والو دی نه حقې پورې نښتی وي ته ظالم وي دغه ځمکه چې وه د دې منصور خان وه فیصله ګوره ښه ګوره اواز مه اوچته وه ګوره بله دې ګوره دې سره لاس هم اچولی بېنچې باندې دې ور لږ ګزار هم د کارې ورکړی وه خو هغه بل کس را خلاص کړی دا چې هغه کس په منځ کې نه وي ته به غم باندې ککړ وي ته به څنګه چل کې موږ دا سړی مخامخ دی دا سړی مخامخ دی ما دې ویل چې خیر دی ویې بخه دا دې ورور دی کنه دې تا به دې له ننواتې مړی وزر به دې مړی په څه تاسو ما سره ظلم وکړو نه دې کې د ظلم څه خبرې دي بس ګوره ښه دوا وکئ بس دی د منصوري دی بچني منې وکې جیب کې واچوه ګوره دا ورسره ما مخکې نه خبره کړې وه ته ظالم یې وروره سر نه د خوب وړې نه ظلم نه دی دې کې د ظلم څه خبره دا ستا ورور نه دی ولې معلومه ده غاټه پوله ده دې له 2 کسان نور ودروه هم د تا نه به دغه وږ غواړي او دا پوله چې دا پخوانۍ پوله پاتې ده دا ځمکه د دې ده بس تاسو وې زه خو نه منم نه انداز مکې له تللی شم چې نه یې منې لار دې خلاصه ده لاس دې خلاص او توره دې تېره موږ منصور خانه زه ستا شو وروره زه ستا شو خو زما و خو دا زیاتي پورې نه بچا بله دې پړی کو ویوله کیسه یې ختمه کړه بیا هم زه له مونږه خبره کوو ته تللی شې ته تللی شې ځه 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 زه په تاسو سره وریم مازدیګر راځم د لګر به پیسې چې پکاري زه یم که نه تش جیب باندې خو هېر هم نه کړي نو هېر هم نه کړي بس ځه ته تللی شې دا سړی اداري ده راځي ګوره ځمکه لاړه او په غم باندې کتل
او دا به بدې باندې وړي